د افغانستان پلاوی روسیې ته سفر د ثبات او همکاري لپاره د افغانستان روښانه پیغام. په داسې حال کې چې د سیمې ګڼ هیوادونه د خپلو اقتصادي او سیاسي اړیکو د بیا رغونې هڅه کوي، د روسیې او د تاترستان جمهوریت په مهمه ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي فعال حضور یو ځل بیا د رسنیو او سیاسي کړیو پام کابل ته راواړاوه. کشورهای آسیای میانه میتونه یک گام مثبت و ارزشمند در صادرات افغانستان باشه و از طریق از این کشورها ما صادرات خودت با اروپا میتونیم صادر بکنیم و حضور افغانستان در این کنفرانس ها میتونه تبادل افکار در خصوص اقتصاد، تجارت و مسائل سرمایه گذاری زیربنایی و همچنان جلب سرمایه گذاری این کشورها در اقتصاد افغانستان باشه که برای افغانستان خیلی مهم است. نشست در مجالس مانند کازان روسیه و تبادل نظر در این مورد به خصوص جلب کمک‌های روسیه در قسمت ترانزیت و خط آهن و حتی معادن و تعلیم و تربیه فکر میکنم که یکی از خوبترین است، به خاطر که روس‌ها در این زمینه از سال 1330 به بعد چی دارن با ما کار کردن و تجربه دارن. دا سفر یوازې یو عادي ډیپلوماټیک سفر نه و، بلکې یو څرګند پیغام یې درلود. نننی افغانستان غواړي د خپل کورني ثبات پر بنسټ د اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي همکاریو نوې دروازې سیمې ته پرانیزي. د اوروج علمي څېړنیزې او نشراتي ادارې په یوه تحلیلي راپور کې دغه مهم او اساسي سفر ته پراخه کتنه کړې ده. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. وروستۍ ناستې چې د تاتارستان جمهوریت د کازان ښار کې ترسره شوي د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ له مهمو نړیوالو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان پلاوي د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په مشرۍ په دغو ناستو کې ګډون وکړ او ورسره د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ګډي کمیسیون لومړنۍ غونډه هم ترسره شوه. هغه ناسته چې د افغان او روسي چارواکو له لوري د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم ګام وبلل شو. په دې پلاوي کې د افغانستان یو شمیر مهم اقتصادي او اداري چارواکي هم شامل و چې دا شی د سفر اساسي محور اقتصاد، سوداګري، ترانزیت او پانګونه و. د تیرو کلونو خلاف چې افغانستان اکثره په نړیوالو غونډو کې د جګړې او بحران له زاویې مطرح کېده، اوس افغان چارواکي په سیمه ییزو ناستو کې د اقتصادي فرصتونو، ګډو همکاریو او سوداګریز اتصال په اړه خبرې کوي. نشست کازان برای مردم شریف افغانستان و امارت اسلامی یک نشست پردستاورد هست. از نظر ما این نشست میتونه در جلب و جذب سرمایه گذاری و همچنین تقویت زیربناهای افغانستان و پرداختن به مسائل زراعت، انرژی و تقویت و توسعه فناوری در افغانستان در آینده نزدیک کمک جدی و پایان می‌کند. د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون لومړنۍ غونډه د دې سفر له مهمو برخو څخه وه. په دې ناسته کې دواړو لوریو د سوداګریزو همکاریو د پراختیا، پانګونې، ترانزیتي انتقالاتو او اقتصادي مشارکت په اړه خبرې وکړې. افغان چارواکو ټینګار وکړ چې افغانستان اوس د پانګونې لپاره مناسب شرایط برابر کړي او د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ته چمتو دی. د دې ناستې اهمیت دا وښودله چې روسیه د سیمې له مهمو اقتصادي قدرتونو څخه ګڼل کیږي او تاتارستان یې هم له صنعتي او اقتصادي مرکزونو څخه دی. له افغانستان سره د تاتارستان فعال تعامل دا څرګندوي چې د افغانستان په اړه د روسیې لیدلوری له سیاسي تماسونو تیر شوی او د عملي او اقتصادي همکاریو مرحلې ته داخل شوی دی. په تیرو کلونو کې هم د تاتارستان چارواکو په افغانستان کې د پانګونې علاقه څرګنده کړې وه، خو وروستیو ناستو دغه اړیکې نوې مرحلې ته ورسولې. د سوداګرۍ پراختیا، صنعتي همکاریو، ساختماني پروژو او حتی د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه خبرې شي چې دواړه لوري د دوامدارې همکاري د چوکاټ د رامنځته کولو هڅه کوي.
بله مهمه موضوع د افغان پلاوي پر وړاندې د روسیې چارواکو د چلند او هرکلي ډول وو. هغه غړي ناستي چې د افغان پلاوي او د روسیې او تاتارستان د چارواکو ترمنځ ترسره شوي د اړیکو پر دوام او همکاري پراختیا ټینګار پکې وشو. دا ښیي چې افغانستان د ځینو کړیو د تبلیغاتو خلاف لا هم د سیمې د سیاسي او اقتصادي معادلو یو مهمه برخه ده. په حقیقت کې روسیه ښه پوهیږي چې د افغانستان ثبات د سیمې پر امنیت او اقتصاد مستقیم اغیز لري. له همدې امله مسکو په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې خپلې اړیکې له کابل سره وساتي او پیاوړې یې کړي. اوس هم د کازان ناستو وښودل چې روسیه له افغانستان سره اقتصادي همکارۍ ته جدي او اوږدمهاله نظر لري. له بلې خوا افغانستان هم هڅه کوي له خپل جغرافیایي موقعیت څخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د وصل نقطې په توګه استفاده وکړي. افغان چارواکو په دغو ناستو کې د ترانزیت سوداګریزو لارو او د افغانستان د مالونو د انتقال مهم مسیر ګرځېدو باندې ټینګار وکړ. دا لیدلوری کولی شي په راتلونکي کې د سیمهییز تجارت په برخه کې د افغانستان رول لا پیاوړی کړي. همداراز د روسیه او اسلامي نړۍ په غونډه کې د افغانستان ګډون له سیاسي او فرهنګي اړخه هم ځانګړی اهمیت لري. دا غونډه د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ له مهمو ګډو ناستو څخه شمیرل کیږي او د افغانستان فعال حضور پکې ښیي چې کابل غواړي خپلې اړیکې له اسلامي هیوادونو او سیمهییزو قدرتونو سره د اقتصادي او سیاسي همکارۍ په چوکاټ کې پراخې کړي. پر دې سربیره کازان ته د افغان پلاوي سفر بل مهم پیغام هم درلود. هغه دا چې افغانستان نن هڅه کوي نړۍ ته د خپل ثبات او امنیت نوې څیره وړاندې کړي. داسې انځور چې پکې د جګړې او بحران پر ځای د ثبات، پانګونې، سوداګرۍ او همکارۍ خبرې کیږي. بې له شکه هیڅ هیواد د سراسري امنیت او ثبات له موجودیت پرته د پانګونې او اقتصادي همکارۍ کوربه نشي کېدای. کابل ته د بهرنیو پلاو راتګ او په نړیوالو غونډو کې د افغان چارواکو رسمي بلنه دا ښیي چې له افغانستان سره د تعامل فضا ورځ تر بلې پراخیږي.